بس کم نیمه ګنټه کم دغه نه دی کړی ختم کړي نیمه ګنټه وكفى والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى سيأتي الزمان على أمتي يحبون الخمس وينسون الخمس يحبون الدنيا وينسون الآخرة يحبون الحياة وينسون الموت يحبون الخلق وينسون الخالق يحبون المال وينسون الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام عزت مندو مسلمانانو الله جل شانه پمونگو پتا سو باندې یو عظیم فضل او رحم کړی دی چې الله جل شانه د دین اسلام او د ایمان یو بهترین سرمایه منګو تاسو ته کړی دی بس او الله جل شانه دویمه عظیم سرمایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری امت منګو تاسو پیدا کړی وي اول با بحیثیت دی یو امتی خبرو الله جل شانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت بعض عظیم خصوصیات ګرځولې دي چې د مخکینو امتونو سره هغه خصوصیات او هغه امتیازات نه وچی اول خصوصیت د دې امت دا دی د الله پیغمبر فرمایي چې د مخکینی امتونو مثال او زما د امت مثال دا پشان د هغه مالک چې د سحر نه تر ماسپخیمه پورې یو مزدور په مزدوري باندې راولي او هغه ته وایي چې یو درهم با تا ته زه 1 روپۍ یا 1 اشرفۍ به تا ته زه مزدوري درکوم سحر نه ماسپخیمه پورې هغه کار کوي او هغه ته عوض 1 روپۍ ملاویږي دا د بنی اسرائیلو د امت مثال دی دویم چې دغه آقا او دغه مالک یو بل مزدور د ماسپخیم نه د مازیګره پورې په مزدوري باندې راوستو او هغه ته ویلي چې ماسپخیم نه مازیګره پورې با ته زما دیاړي مزدوري وکي زما خدمت به وکي او تا ته به هم 1 روپۍ مزدوري درکوم نو دا خو د هغه اولی په مقابله کې وخت کم دی خو عوض د دهم 1 روپۍ دا د عیسی علیه السلام امت او د عیسی علیه السلام پیروکارو او دریم دغه مالک او آقا د خپل خدمت د پاره یو مزدور راوستو توی چې د مازیګر نه ماخام پورې با ته زما مزدوري وکي زما خدمت به وکي او زه به تا ته 2 روپۍ درکوم دا مثال زما د دې امت محمد صلی الله علیه وسلم د امت محمدیه دی وخت انتهایی کم عمل انتهایی کم او محدود او اجر انتهایی زیات الله جل شانه خپل کلام کې فرمایلی دی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها سوک چې په یو نیکی باندې راتللو کې الله جل شانه فرمای مونږ به هغه ته لس چندا سیوا د هغه اجر ورکو بل آیات کې الله جل شانه دا لګ نور زیات کړي دي لګ نور نه بلکې انتهایی ډیر زیات کړي دي الله جل شانه فرمای كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء مثال د هغه خلکو چې هغه د الله په لار کې خرج کوي او بیا ورپسې احسان مندي او جتاوی نور مسي کوي صرف د الله رضا مقصد وي
د مثال د نیکی په شان د هغه 9 دانو دی چې هغه 9 دانی وکړي او هغه وږي راوخیږي او په هر وږي کې سلسل دانی وي. لہذا د یو دانی په وجه باندې الله جل شانه وږي جوړ کړل چې د هغه وږو دانی سل وسو ته ورسېدلی شي یو نیکی او 900 درجه. او د دین اخو الله جل شانو په دې حیات کې په آخر کې لږ نور زیات اضافه وکړو والله یضاعف لمن یشاء. یو نیکی په 10 چندا، یو نیکی په 900 چندا او یو نیکی والله یضاعف لمن یشاء. الله جل شانو چاته چې څومره زیاتې اخونه الله غواړي د 900 چندونه هم الله جل شانو د دې امت یو نیکی الله جل شانو په نسبت زیات غوړ او بهتره ده. نو د الله جل شانه ضعف د الله جل شانه د چندواله به څومره زیات وي څومره چې خالق الله جل شانه په خپل باندې عظیم دی دومره د هغه ضعفاله او د چندواله هم عظیم دي. دا خلک یو خبره کوي یو کس سوال کولو چې الله یو لپ روپۍ را راکې یو لپ یو کس وته ویل چې لکه خوار شي په یو لپ روپو سره کې لپ کې بس روپۍ هغه دوی چپ شاوي د الله لپی بم سره پی کنه چې خالق دون لوی دی نو لفه به مخامخه غټي کړي. نو د الله جل شانو ورکړه ډیره زیاته عظیمه ده چې د دې امت اجر الله جل شانو دو چن کړي دي. د دې امت اجر الله جل شانو اغلس چند کړي دي. د دې امت اجر الله جل شانو پر رمضان مبارک کې او یا چند کړي دي چې د دې امت اجر الله جل شانو 900 چند کړي دي چې او د دې امت اجر الله جل شانو والله یضاعف لمن یشاء باندې د سیم مجهول پر خیره چې هغه په زرګاو په لکاو درجه ته هم رسیدلی شي. دا امت دي او بیا الله جل شانو د دې امت یو عظیمه ډله پیدا کړې ده د کوم په نسبت چې موږ دلته راجمع شوي یو جی د الله د پیغمبر حقيقي وارثان علما کرام الله جل شانو دیت د پیغمبر هغه نسبت ورکړي دی ځکه د پیغمبرانو میراث الله جل شانو دیت منتقل کړي. العلماء ورثه الانبیاء علما د انبیاء وارثان دي حدیث کې راځي چې الله جل شانه د دې امت د علماء مثال د اسمان د ستورو په شان خودلې دی. او یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مثال د عالم دا د سورلسم سپومۍ په شان دی چې د هغه فضیلت په عام ستورو باندې دی لکه څنګه چې د سورلسم سپومۍ فضیلت په عام ستورو باندې وي په عام انسانانو باندې د عالم الله جل شانه دغه فضیلت ورکړي دی. د دې امت د علماو په د قیامت په ورځ باندې دومره امتیان د دې په شا باندې د ډلو په شکل کې روان وي څومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم شریف کې روایت دی چې د الله پیغمبر فرمایي چې د پیغمبران به د قیامت په ورځ باندې جنت ته روان چې پاغي پسې بشات لس امتیان جنت ته ځي. د پیغمبران به روان وي چې پاغي پسې نه امتیان جنت ته روان وي. صرف دسی پیغمبران به جنت ته روان وي چې پاغي پسې به آتا او شپک 15 سلور 3 2 یو تر دې پورې چې دسی پیغمبران به وي چې هغه به جنت ته ځان رواني خو امت به ورپسې نه وي. او زما د امت په علماو پسې به د انبیاو د بنی اسرائیل په شان غټي لخر جنت ته رواني وي. دا د دې امت د علماو فضایل دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علماء هذه الامه كانبياء بني اسرائيل د دې امت د علماو مثال د بنی اسرائیل د انبیاو په شان دي یعنی دوی پسې به هم اقشان لخر وړل دا بزان نزان له امت روان وي پورا. او د الله پیغمبر زکه موږ تاسو حکم کړی تناکحوا وتولدوا وتکثروا فاني اباهي بكم الامم يوم القيامه تاسو ودونه کوي او بچی راوړی او بچی زیاتوي زبد خپل امت په کثرت د قیامت په ورځ باندې فخر کوم. په دی وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د قیامت پر ورځ به د تمام انسانانو 120 صفونه ولاړ وي یو سل صفونه به د ټول امتونو ولاړ وي ټول انسانانو سلويخ صفونه به د نور ټول امتیانو وي کوم امتونه چې الله جل شانو زمګي تر لګلی او اتیا صفونه به صرف او صرف زما د امت وي.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ځان له امت با د کل امتونو په مقابله کې ضعف دو چند ویجی کل امتونه چې الله جل شانه د آدم علی السلام نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لګلی دي د هغه بسلويخ صفوي او د صرف امت محمدي صلی الله علیه وسلم با اتیا صفونه د قیامت پر ورځ ولاړ وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د انبیانو نه پس با چې کوم خلق سفارش کوي د امت او هغه به شافع او مشفع وي سفارش به کوي او سفارش به الله قبول کړی وي هغه به بعد الانبیاء العلماء د انبیانو نه پس باغ سو ویږي علماء کرام به ویږي مسلم شریف کی روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم دا حدیث دسی ده چې د قیامت پرز به زما د امت په علماو پسې الله جل لشانه اختیار ورکی چې د 500 هغه خلکو سفارش وکي چې هغه د پاره جهنم واجب شوی دی دا عالم به د 500 جهنميانو سفارش کوي والله جل شانه به دغه په سفارش باندې په برکت سره جنت ته بوزي عالم ته ډیر غټ نسبت حاصل لږي عالم ته ډیر غټ نسبت حاصل لږي عالم ته الله جل شانه ډیر وقت ورکړی دی ډیر عزت ورکړی دی ډیر عظمت ورکړی دی کمال د دې عالم نه کمال دغه نسبت دی کوم چې الله جل شانه د سینې تور منتقل کړی دی او الله جل شانه دغه نسبت باره کې ذکر کړی دی من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين پیغمبر اسلام فرمایي چاته چې الله جل شانه د خیر اراده وکي هغه تفقه په دین ورګي او الله جل شانه فرمایي يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا چې الله جل شانه چاته حکمت ورکی د علم دانایی وته ورکی دته الله جل شانو خیر کثیر ورکی جی او الله جل شانو فرمای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اے پیغمبر دې صحابه تو وایا چې د الله په فضل باندې علما او تفسیر کړي د فضل نه چې د ایمان چې دې څه بدلیل دي او بعض علما او تفسیر کړي چې د فضل نه مراد د قران مجید تعلیمات دي وبرحمته او د الله پر رحمت باندې دې دوه شزونو باندې وته وایا چې تاسو په دې ځان خوشحالي کوئ فبذلك فليفرحوا علماء ذکر کړي د رحمت نه مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي یا د فضل نه مراد هغه ایمان دی او د رحمت نه مراد د نبوت کار د ایمان دی چې ایمان انسان راوړي د نبوت نه پس د نبوت چې سبب تعلیمات قبل ول سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم اے پیغمبر دې خلکو ته وای فبذلك فليفرحوا چې په دغه دوه نعمتونو باندې تاسو خوشحالي کوئ سرور مکوئ خوشحالي کوئ خوشحالي فبذلك فليفرحوا علماء د فليفرحوا په دې صرف فاکه دا وضاحت کړی دی چې معنی د دې لپاره چې په خپل هم خوشاله شي په دې دوه شیزونو باندې په ایمان باندې او د الله د پیغمبر په سنتو باندې په قران باندې او د الله د پیغمبر په احادیثو باندې په دې دوه شیزونو په خپل هم خوشاله شي فليفرحوا او په دې د خوشحالي اظهار وکړي د لپاره چې ایماندار هم په خوشاله شي یو په خپل خوشحالي دلی یو د خوشحالي اظهار دی چې نور هم په خوشاله شي نو دا علما اق خلق دي دا عالم قدرمند دی عزتمند دی دا صاحب اوقات دی دا صاحب عزت دی دا احترام دی دا واجب القدر دی دا مولوی صاحب کو د دین په 15 شعبو کې په هر منزل کې ولاړ دی دا واجب القدر دی دا مولوی صاحب کو د جهاد په میدان کې دی دا مجاهد دی دا واجب القدر دی کدا د سیاست په میدان کې ولاړ دی دا امیر دی دا واجب القدر دی کدا د تبلیغ په میدان کې ولاړ دی دا مبلغ دی دا واجب القدر دی کدا تصوف په میدان کې دی د چې سیو پیر دی د مرشد دی د واجب القدر دی مزکی دی کدا د تعلیم او تعلم په میدان کې ولاړ دی د معلم دی د واجب القدر دی دا الله پیغمبر فرمایي انی بعثت معلما ومبلغا کنز العمال کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله زم معلم او مبلغ را لګلم بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق الله ز پیغمبر استاد را لګلم معلم را لګلم د دې لپاره چې خلکو ته نیک اخلاق اتمام وکمجي مسلمانانو الله جل شانو دی عالم ته دغه نسبت ورکړی دی ټول کمال په نسبت کې دی یو رستم په باره کې دا زمنګ په بخوا دی افغانستان کې دا رستم نوم ډیر زیات دی رستم په نوم باندې په دې کیسر روم په فوجي جرنیلانو کې فوجي جرنیل تر شوی دی د چې کله
شکست یافته شو نو د هغه شکست د وجه نه بیا هغه لاړ ځنګلو ته او د شړو شمبړو ته وتښتېدل چې هغه ځکه د هغې ملاقات او هغه ځکه د هغې د چا سره رهن سهن دا ممکن نه وچی نو هغه یو ورځ په ځنګل کې ډېر انتهایی زیات وږی شو خپلې بیبي ته وویل چې ما ته نن د لوږې انتهایی احساس کیږي او ما ته د خوراک څښاک دپاره توفیق د پاک مال او د صحیح شیز نه میلاویږي لہذا زه مجبور یم چې په دې دیهات باندې په دې کلي باندې ورشم او د هغه ځای نه زه ډاکه ووم چېرته د چا د کور نه خوراک راپټ کړم او هغه خوراک حاصل کړم نو رستم روان شو او ځان له بوزۍ وواله مخې ځان له پټ کو په څادر باندې او هغه بوزۍ باندې هغه سره د خپل اسه یو کور ته ورلې او کور ته ورواړېدو د هغې نه د خوراک څښاک شیزونه راپټول شي کور والا پرې راپاڅېدل چې کور والا راپاڅېدل هغې په غل په نوم باندې اواز وکړو او پسې ورمنډه کړلی شي بس ده رامنډه کړی زر خپل اس ته وختو بوزۍ والېده او منډه وی رستم تښتي شي منډه وی او کور والا پسې توره اغستې ده او هغې ورته نیولې ده چې اوس به یې موږ وژنو چې نو دی د خپل ځان سره لګیا دی رستمه نن ستا رستمی کارونه نسبت دی غلط شو غل نسبت شو پر رستمتوب خلاص نشو راشه اوس نسبت استعمال کا نو پر روانه په منډه باندې د اس واګي نیولې راکاږي او هغه قربت आवाज وکړو چې ما پسې خوې خو ځنګل کې ګورې زه د رستم سړی ما په دې ځان پوهې کا په ځنګل کې تم زمونږ نه خلاصېدلو نه نو چې د کور والا د رستم نوم واورېدو نو چونکې نوم خو د هغه ډېر زیات لوی نو بس کور والا زر خپل سورلی ودرول واپس دی کلي ته وتښتېدل نو چې دې ځنګل ته راغلی خپلې خیمې ته راغلی او خپلې بیبي ته قصه وکړله او ښځې نن رستم خلاص نه خو د رستم نسبت خلاص کړلو رستم خلاص نه کړلو مطلب ما خپل ځان په خپله باندې نن خلاص نه کړلی شو خو په خپل نسبت مې خپل ځان خلاص کړي نو بنیادي شیز د اوس زماني علما خفه کېږو به نه لکه خفه کېږو خو نه که نه د اوس زماني علماو ته که تاسو د ابوبکر صدیق په نظر ګورئ د عمر فاروق رضی الله تعالی په نظر ګورئ او د خلفای راشدینو په نظر ګورئ نو زمانه ابوبکر صدیق طرف ته نه روانه خفه کېږو به نه زمانه دجال طرف ته روانه ده دخان طرف ته روانه ده دابة الارض طرف ته روانه ده گمراهی طرف ته روانه ده فسق او فجور غالب او اغلب طرف ته روانه ده بای زمانہ هغه فتنو فسادونو ته روانه ده چې د الله پیغمبر په هغه کې ارشاد فرمایلی چې زما په امت په آخره کې داسې فتنې راځي لکه څنګه چې د تسبو تار اوشلېږي او په یو بل پسې بې ترتیبه هغه تسبې روانې وي داسې به د ورځې او د سهار او د ماښام زما په امت فتنې راځي تر دې پورې د الله پیغمبر وفرمایل چې الله جل شانو په داسې زمانه په امت باندې راولي چې هغې کې به یصبح فيه الرجل مسلما ویمسي کافرا چې یو مسلمان به د ورځې مسلمان وي سهار به په داسې حال کې مسلمان شي داسې حال کې به سبا کې چې دی به مسلمان وي او ماښام به دی کافر وي کافر شي هغه طرف ته مونږ روان یو چې نو په علماو کې به کمزوریانې وي دا هم انسانان دي دا فرشتې نه دي دا هم انسانان دي په دې کې به د کردار او د گفتار کمزوریانې وي خو د هغه کمزوریانو د نظر په ځای باندې به د هغې کمالونو ته چې دی موږ او تاسو لاس نیسو دا مولوي صاحب ستا په کور کې ستا په کلي کې ستا ماشوم پیدا شي اذان ورته دا مولوي صاحب کوي غوږ کې اقامت دا مولوي صاحب کوي چې لږ غټ شي دا مولوي صاحب ورته چې دی صاحب سبق علي با تا ښیي دا مولوي صاحب ورله نکاح کوي دا پردی حرام لورو ته حلال نکاح منکوحه چې دی ګرځوي هغه ګناه ورته چې دی ثواب ګرځوي دا مولوي صاحب چې وفات شي از اعلان د جنازې ورله دا مولوي صاحب کوي چې کله جنازه کوي نو جنازه ورله دا مولوي صاحب کوي اللهم اغفر لحینا و میتنا مراد د مخې ته چې کوم پروت دی دی ته مراد وي چې الله دا وبخي قبر کې چې کله کېږي او مخ قبلې ته ورواړئ منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى د دې لپاره خاور متورواچ کله چې غخ کې وسله په جوړ کې د سوره بقره ابتدا او انتها استحبابي حکم دی هغه مو د مولوي صاحب وایي درې ورځې د مړي شرعي چې دی صاحب د غمرازي وغیره اظهار دی دغه د وارثان سره دغه مولوي صاحب دی مړي ته دعاګانې کوي په ژوند هم د مولوي صاحب زنده باد دی دا چې مدرسه کې دی کدا په جمعات کې دی کدا په بازار کې دی کدا په سفر حاضر کې دی زنده باد او استاد مر نه پس هم د مولوي صاحب زنده باد دی کنه دی لکه دی کنه نو د مولوي صاحب قدر او احترام ضروری دی د عالم قدر او احترام په موږ او تاسو باندې واجب دی چې دې موږ او تاسو خیال ساتو الله جل شانو کیفیت ذکر کړی دی
او مولوی صاحب خو زنده‌بادي الکه دا ابو ولا تاسو کین مجلس مو متاثر کوي زمونږ نه خپل خبرې راوي مولوی صاحب زنده‌بادي جی خو چې کله مولوی صاحب د میاشتې اتم 5 نه هم تاریخ او یو طالب او یو چڼې د دروازې ته درلېګل او دروازه وډه وي سوګي زه د جمعات چڼې ما د جمعات چې د سبا خادمي ما د جمعات چې د مولوی صاحب پلانې ما او سپس راغلی یره چې دا قاری صاحب هغه 50 روپۍ راکړه غزوی په قائد اعظم په کې صحیح چې الاس کې ریچری چې شوی غریب اگر راک وای خدای دا قاری صاحب په خاور موړ کې دی پیسو باندې سکه دا اوس دراتلو ټیم د تاسو پیسې غواړي وایو کنه وایو ورکه او چې زوی د سکول نو د کالج نو د یونیورسيټي نه ټلیفونو کې پیسې پیسې باندې کاکا 20000 روپۍ راوړي کې اډمیشن کوم کمیشن کومه اډمیشن نو بیا په کاکا باندې زمکو اسمان چې دی سبا یو کېږي الله دا بوس ور سوق لګي دا ور سوق لګي اوس نو چې یونیورسيټي والے خدای په خاور موړ کې اوس نو چې د سکول والے پرنسپل چې دی 100 روپۍ 800 روپۍ 1000 روپۍ غوښتي دي دا هم خدای په خاور موړ کې خو مولوی صاحب په 500 باندې په خاور مړوي یادم شي ګنم شي یاد لګه دا خبره مې د دې کلو خبرې دي کنه احتیاط کوئ جی دا عالم قدر کوئ کدا عالمان د دې مدرسو د دې جماعتونو نمنګا تاسو سترګې پټې کې دا د مدرسې او جماعت نه ختم کړئ او د خپل کلی مولوی صاحب دا فیروز مولوی صاحب فیروز شاه مولوی صاحب دا پانات کې بازار کې دکاندار او یا ډمډمار او یا چې د صاحب د ډایوو یا د یوټان بس ډرایور تصور کې ځوان الګ درس کول شي زدا حدیث نه مستثنا کوي ماینس کوي تاسو د کلینا دا تاسو ګلالي بچی چې دا کم نن ناشتي دا به مصری وي دا بل به جیب تراش وي پالته به چې د صاحب په واګي کې خار نانات کلی پر 2-3 جیبونه والے دیبل به دیاړي کوله دیبل به کندو کې چې د صاحب دغه ته پټي مټي جوړوله دیبل بچ د پولی ورانوله دیبل به پټاس لاسوله دیبل به کاکیش کې کوله دیبل بلوري کوله دا به ټول دغه شین ناس وي تاسو د خدای وای چې دا هوستاسو بچی دي خوشل کله پس شدا لکان بالغان شي یا 15 کله پس ځه او 15 کله پس دی واده کوي او د دینه پیدا کیږي هغه بیا شي دا قاعده قاری سم یو مولوی سم ته ماینس کو چې نن دی حافظان عالمان او دی پوی او دیندار خلک نشو سبب دا قاری سم نه پس شل کاله 15 کاله پس په دې شي دا سوچم کړه کنه لگا دا مولوی سم ارڅ کولای شي خو بیا بس تاسو چې د سبب کمی راشي انتهایی نقصان براشي دیو چې دا عالم قدر کوي دا مولوی سم په 1000 روپۍ 500 روپۍ باندې تاسو په مفتو کې د زرګاو خدماتونو سرویسز مهیا خدمات درته مهیا کوي یو کلی نه لازار چې دا خبره کو یو کلی کې چې د ځنګل نه اتی راوته واتی نو اتی چې راوته ورو هغه اتی خنېدلو او د خپل خانتم به د سیوالو د کلی خان ویلې چې رورا اتی خپه ده چې چام خوشاله کو اتی وخاندو 1 لک روپۍ انعام ار سړی ځوان او بوډا او سپینګری او موبایل والا او د سوار والا او سیګریټ والا ټول را روان دي روغ او نه جوړ ټول او اتی ته خبره کوي چې بای اتی وخاندو په سر کې 1 لک روپۍ دی په خاندولو کې د کلی مولوی صاحب ته چا وی چې مولوی صاحب اتی راوته یو خبره سر خوځي خان وای که چا وخاندولو خوشاله 1 لک روپۍ انعام دی مولوی صاحب وی چې زمنګ به مرشي او ناکامه کوشش به موږ نه وکړو چې د نورو پلارانو ونه خاندو زه سو کوم څه به وخاندم خو زه ور بشي او ناکامه کوشش خو به وکړو مولوی صاحب روان شوی دی واغه ورغلې دی اتی ته وګ کې خبرې وبري کړي اتی رو کو پرشا شروع کړي دا سره وای راواله دی خلک وی چې مولوی صاحب زنده‌باد لکه کرکټ د کپ باندې مولوی صاحب چوت کړي دی مولوی صاحب زنده‌باد 1 لک روپۍ وستل او خلک انتهایی خوشاله شوي دي خان سے وی خوارشي مولوی صاحب اپرې د انعام به ولور کو تاسو چې دوی کوځي خندولې پسه دی یا مولوی صاحب صحیح حق خبر ہوگا الله حاضر ناظر وګڼه چې دا په سو خاندو یاره ما ته هیڅ نه دیات خدا خبره مې وته وکړه چې مور او پلار ما سبیل دی او دیار لسمي بچیم دي او یو میډون او یو ګډ رور مې په نصیب کې رسیدلې هغه زما سبیل شوی دی او په 1500 روپۍ نوکری کوم وې دراته خاندان شي چې په دې تنخواه سو کار کوي د مولا په تنخواه پسې هتیانم خان دي صحیح ده دونه زیاته تنخواه دي او تاسو ته خدمت درکې او چلم په مولا کې د کلی او مشر چرته بل چاته کنځلې کړې وې د پادیره کې هغه مړی متشد سي چا ته خدای مسلمانه د مړي تحقیر کفر نه مکه کافر کې او ته نمړه وې د کلی مولوی صاحب راضي د کافرم د واپس مسلمانې نو چې کلی مولوی صاحب راضي او کافرم د واپس مسلمانې شي خو راضي نو ته شو په امتیاز باندې نه خزه طلاق کې بیا خطرناک وي نقصان بکوي
په دې وجه یو عالم خوشاله ساتي انتهایی خوشاله ساتي مولوي صاحب دا مولوي صاحب ستاسو لپاره قابل قدر دی دا ستاسو لپاره قابل وقت او عزت او عظمت دی د دې نسبت قدر انتهایی ضروری دی یو لیوانه جمعه تر د نشو نو الته به لاس ټکول او قسم دې زبې پویم قسم دې زبې پویم یو کس نه چرته رکعت نیمتلې واغو تی خوار شي چغې مو خلک به مونږ ولاړ خلک دي ټول ګډوډ کړل څه چلې بس پوي وي قسم دې زبې پویم چې دا ټول چل د قمخ کې سړی کړي چې د خطه کېږي دا ټول خطه کېږي او چې د چوتېږي دا ټول چوتېږي چل ټول د قمخ کې سړی کړي نو کو عالم هم خوشاله وساتو یقین وګڼي او د عالم سم محبت وکړو او د عالم قدر او د عالم عزت هم وکړو قسم دی الله بس تاسو قدر کوي شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه دی الله وبخي داغه په قبرونو دی الله جل شانه د علماء دیوبند په قبرونو دی الله لکونو انوارات نازل کی هغه به دا خبره په جهر سره کوله او په هر مجلس کې به کوله او زم الحمدلله دا غي په اتباع کې په هر مجلس کې کوم څوک چې نشه کوي نشه حدیث کې ثابت دي د مرګ په ټیم کې به ته کلمه نه نصیب کیږي او شیخ صاحب الکه زناور د نسوار هم نشه کې داخل دي نسوار هم په نشه کې داخل دي دا بای ک نشه نه کوي نو نسواری به نسوار سره کوي خو پته لګی چې نشه کوي خو هغه نشه نه چې سړی به اختیار کوي خو نشه کوي یقیني تور باندې یو نوې سړی زموږ سړی ته ورکړه ته پته وي چې د مخام پر الټای کوي کنه کوي لکه کوي کنه دا چلې دی کې شاته نو نسوار نه ځان ساتي انتهایی زیات دا د نسوار لزګون سره د دین 7400 روپۍ که 7200 روپۍ کال جوړیږي تاسو چې دا نسوار پرې دی نن او دغه 7400 روپۍ سالانه دی فیروز شاه قاری صاحب تور کوي او کم از کم په دې کلی کې 100 کسانی وي نو دې 100 کسانو 8 लाख روپۍ چاندا د کال د نسوارو جوړیږي نسوارو بای لګي دی ګډيري دي لګي دی ګډيري دی لکه صرف او سوال زرګونان مو ورکوي دا ځان سره کېدی د قلزګون د نسوارو دا کم تاسو په ورس کې 2 پونه 3 پونه خوري د قشې سه بدی منصب لور کوي او نسوار پرې دی ټیشو پیپر خلک دی کنه مزیدار او کنه لاچیواله کنه چرته دې سه بلوم وال الګ روح شي خوري پایده به تکیږي چرته مردان هغه قلبي خوري هغه خوري نسوار نظام ساتي نسوار په ځای دی مدرسه کې غلزګون چاندا کې اچوي سیدا لګه کنه دویم به شیخ صاحب دا خبره کوله چې څوک د علماو تحقیر کوي بے عزتی کوي د علماو قدر او احترام نه کوي علماو ته پسپک نظر ګوري د الله د پیغمبر د حدیث پرنا کې د دې خلکو نه به الله جل شانه درې کارونه واخلي یو دا چې د دو په رزق کې به الله برکت ختم کیږي دویم دا چې د په ژوندۍ کې به الله اطمینان ختم کړي د ډېرې خواري او منډه ترلې دې لپاره وي چې زه مطمئن شوم ما ته راحت او سکون ملاوي شي خدای عالمانو دشمن دی کدا د هر میدان عالم دی خدای دشمن دی الله به ته اطمینان نه نصیب کوي او دریم دا چې د دنیا نه به بغیر د ایمان نزيږي دا د الله د پیغمبر هغه حدیث مفهوم دی چې شیخ صاحب بیان کول نو د علماو قدر او احترام واجب دی دا مولوی صاحب کده جهاد په میدان کې دی کده تبلیغ په میدان کې دی کده سیاست په میدان کې دی کده د مدرسې په میدان کې دی کده د تصوف په میدان کې دی دا مولوی صاحب واجب القدر دی د سره نسبت د علم وسره د الله د پیغمبر د میراث او د الله د پیغمبر د وارث نسبت وسره دی نو مرګ را روان دی یقیني تور باندې کوم او تاسو کو نن باچاهانی او کګداهانی کو وزیری ک فقيري مرګ راځي ظالم سړی ته مرګ بدسي راځي چې د دین او د دیندارو بے عزتی او بے قدری کړي دا او د الله اطاعت او فرمان برداري نه کړي مرګ په بدسي حال کې وته راځي چې فرشتي پر راځمش اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون د خپل نفسونه روباسي ساره وباسي تاسو بنن سپکون کې عذاب درکول کیږي بما كنتم تقولون على الله غير الحق د الله بارک نه حق خبرې کولې وکنتم عن آیاته تستكبرون او د الله د آیاتونو د الله د دین نه د الله د احکامات نه د اعراض هم کول سپک دي ګڼل ځکه دا کار کول شي او د دې په مقابله کې چې کوم خلک نیک او صالح دي هغه ته مرګ په سیال کې راځي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله جل شانو فرمای چې ایمان راوړې استقامت په ایمان باندې کړي دي علماء ذکر کړي دي استقامت نه مراد اطیع الله او اطیع الرسول باندې دوام کول دي الله او د الله د پیغمبر د سنت مطابق ژوندۍ تیرول دي الله جل شانو د مرګ په ټیم کې د فرشتي راوړي او هغه ته الله تخافوا ولا تحزنوا تاسو خپکیږئ مو او لکه چې سه په خفګان ما چوي د هغه ژوندۍ باره کې کوم چې تاسو نه تیر شو او د هغه ژوندۍ باره کې کوم چې را روانه ده خوف او یره مکوي جی او بیا وتسوي ولکم فيها ما تشتهي انفسكم ولکم فيها ما تدعون
تاسو د پاره جنت کې هغه شی دي چې تاسو خلی باندې غواړئ، تاسو ډیماند په خله باندې مطالبه کوئ، او کوم چې تاسو نفس اشتها لري دا دوه بس تاسو د پاره وي. او اخر کې وته وي نزلا من غفور الرحیم، دا د مهربان ذات د طرفه میلمستیا ده. الله به میزبان وي او موږ او تاسو به مهمانان وي. نو باید د سیمر غواړو کو نه غواړو جی، د سنعمتونو د فرشتو بشارت غواړو کو نه غواړو جی، د الله جل شانه مهمان نوازی غواړو کو نه غواړو جی. جنت موږ او تاسو ته مطلوب دی کنه جی چې دې اهتمام. او اخري خبره کوم بس بیان ختمو مجي. رسول الله جل شانه فرمای وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ما دا فیصله کړی دا چې تاسو به بندگی صرف او صرف زما کوي. الله جل شانه فرمای او د خپل مور او پلار سره بس کوي احسان مندي کوي. نو د مور او پلار قدر وکړي، د مور او پلار انتهایی درجه کې موږ او تاسو قدر وکړو. د الله پیغمبر فرمای مور او پلار د جنت درمیانه دروازه ده. څوک چې غواړي چې دا کلاو کې څوک غواړي چې بن کې بس تاسو خو خدا د دې رضا د جنت دروازې کلاول دي او د دې ناراضګي د دې خفګان د جنت دروازه ځان پسې بندول دي. اوس خپل خو خمده د الله پیغمبر فرمایي چې څوک په داسې حال کې سحر کې او ماخام کې چې مور او پلار د ناراضي وي د جنت اتونه دروازې سحر نه ماخام پورې ماخام نه سحر پورې بده ته کلاوي وي. او که څوک په داسې حال کې سحر او ماخام کې چې مور او پلار د نه خپدي د سحر نه ماخام پورې ماخام نه سحر پورې جهنم دروازې پورته کلاوي وي. او صحابي تاسو کو د الله پیغمبره کچر د زما مور او پلار هغه زما حق تلفی کوي یا په ما ظلم کوي، د الله پیغمبر تو فرمایل چې هغه ستا حق تلفی کوي او که پتا ظلم کوي بیا هم داغه نه به د قیامت پر ورځ د دې تپوس کیږي چې تا په دې بچی ظلم ولې کړی دی، د حق دی ولې ضایع کړی دی. خو د بچی نه به دا تپوس کیږي چې د مور او پلار د کم خدمت کړی، د مور او پلار د سره رضا حاصله کړی دی. بچی ته دا حکم دی چې د مور او پلار قدر کوه، بس د مور او پلار سره احسان کوه. خو احسان په مور او پلار بناړې، په مور او پلار به احسان ناړې. د الله د پیغمبر حدیث ته ثلاث لا ينظر الله الیهم ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم. درې داسې خلک دي چې الله جل شانو به هغې ته نه ګوري د قیامت په ورځ د رحمت په نظر سره نه به پاک کی او د هغې دپاره به دردناک عذاب وي. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ من هم یا رسول الله قد خابوا وخسروا. د الله پیغمبر دا څوک دي؟ دی خو تاوانیان شو، دی خو غرق شو، هلاک شو. د الله پیغمبر فرمایل یو المنان، یو پکې احسان جتاون کې دی، احسان زمادون کې دی. دویم المسل ازاره، هغه کس دی چې پرتو کې د ګیټونو لاندې وي. دریم المنفق ماله متاعه بالحلف الكاذب، هغه کس ته چې د دروغ په قسمونو باندې خپل سودا خرڅي. باید بازاریان دکاندارانو پکې شته کنيشته لري دروغ قسمونو په خپل سوداګانو مخري. نو احسان 50 باتون کې به د قیامت په ورځ باندې د دریو مصیبتونو سمخي. الله به ته د رحمت نظرم نه کوي، ګناونه به هم نه پاکي او بدترین عذاب به ورکړي. نو په مور او پلار احسان مجدا وایي او د مور او پلار قدر او احسان کوي او کو نور هیڅ هم نه کیږي. نو دا شیخ وسره کولای شي بای چې خزه دا د مور سره د جنگ دی، نو کم از کم د خپل خزه منکه که خزه نشي منه کولای نو مون خو بهادر قوم ماشاء الله کنه. نو کوټه دې دنه کو کوټه کې بالغ راګیر کو غرب دی باسه چې کوي د مور او پلار به قدرې او د مور او پلار سره جنگ نه من بای د خزه په ځای بالغ و نو هم تم پته شي بهادر. خو کم از کم مور په سکا راضی کړي بای دا کولای شو دا غي دل جوړي هو کولای شو کنه شو کولای. یو چینده اخري خبره کوم بیا دی یو مګي د هتی واده نو داغه ناوي چې روانه وای نو یمګه وته غړېدل. وی چا مګه ته وی چې کور دی ورانشه ته دې هتی مخ ته هتی د ناوي مخ ته څه غړېږي ستاده هتی سره سقوم قبيله چې د سبب قرب او جوار شمل هغه ته شور مګوا ما چې واده نو کړای زما هتی مخ چې واده مې کو مان مګه جوړ شو دنه مګه جوړي مونږ ټول اخی ورا. خو کم از کم دومره احسان په خپل مور او پلار باندې کومنګ او تاسو ونکو داغه حق ادا کو کنه، داغه حق ادا کو کنه او داغه حق دار چاغي ته عزت ورکوږي، داغه بے عزتی ونه کوږي. کو به کنه به کوږي او خلی کنټرول کې وساتو. د دې جبه په وجه باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بجبه نیولې وا. عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل امیر المؤمنین اے دا الله د پیغمبر صاحبہ دا دی ولې راجبه نیولې دا او عمره درې حصي انسانان با درې انسي انسانان با د دې جبه په وجه باندې جهنم ته ځي په سلور حصو کې. مطلب په 100 کې 75 پر خلک چې کم دي هغه به جهنم ته جبه د وجه نزي. جب موږ او تاسو په خپل غاخونو په دې قلا کې په دې لاندې باندې قلا کې د خپل جبه سکو دا محفوظه کوي بای محفوظه ولا شو کنه شو جی. الله تعالی دې موږ او تاسو په دې ماتو غړو خبرو باندې صحیح عمل توفیق نارینه او زنانو ته نصیب کړي. واخر دعوانا